د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په روغتیايي مرکزونو کې د درملو کمښت سربیره په سمه توګه روغتیايي خدمات نه وړاندې کیږي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان لښکرګاه ښار ته بوځي. د دې ولسوالۍ ډېر شمېر اوسیدونکي خپل ناروغان د ولسوالۍ مرکزي کلینیک ته بیایي ځکه په نور روغتیايي مرکزونو کې درمل نشته دي. دا په دغه بازار کې وګرځېدل د فشار د مریضي دا پنه کېږي. موږ دا کوم چې نو وسایل لرو نو د خرچه پر راځي چې په ځای دا مشکلات ډېر پاتې دي. چې ورسې د دونه د دغه کې د یو پاکټ نه پاکټ نه ورکه پرته ده. هغه نه دا پکې نه تشخیص تخصیص د دغه کې چې دا څنګه چې دا څه په هغه یو کلینیک دی د مخلوق دی. دا کله ورغلي خو اکثره مجراتو چې دوام یې نسته طبعا راسي دا مشتکات خو اکثره چاره نشته په زموږ له مشتکات قلم تورن ولا شيء په همدې حال کې د مارجې ولسوالۍ د عامې روغتیا امیر وایي د دې لپاره چې خلکو ته لا ښه خدمات وړاندې کړي اړتیا ده چې د مارجې روغتیايي مرکزونو ته ارتقا ورکړل شي. د مارجې په ولسوالۍ کې د تېر یو کال په جریان کې زموږ څلور ساختماني تعمیرات چې په پلان کې وه د هغو څخه دوه دانې جوړ شوي دي چې هغه یو د غریبانو په ساحه کې دی او یو د ویر په علاقه کې دی. دوه دانې نور هم تر کال لاندې دي او کار یې شروع دی چې یو سنغزه کې دی او یو د کمپ مارجې کې دی. او همدا شان زموږ 2023 کال کې د یو کال په جریان کې څه دانې نوي سلچانې جوړې شوي دي، نوي صحي مراکز جوړ شوي دي چې هغه یو د جمالیانو په ساحه کې وو، یو د وکیل وزیر په ساحه کې دی، یو په شیستاني کې دی، یو په غریبان سیلګردي کې دی. او تقریبا 923 همدې کال کې 923 د عامه پوهاوي غونډې مختلفو ساحو کې شوي دي. جونه به وي چې هغه ما ته یادونه وکړله چې زموږ د صحي مراکزو ارتقا ده، نو چې دغه صحي مراکز باید ارتقا واخلي ځکه د دوی ظرفیت لوړېږي او خلکو ته د اسانتیا او د خدماتو چې 2023 کال کې کله چې بي پی ایچ اس پروژه هر ته واوښتله یا هیلت ایمرجنسي ریسپانس ده، عموما دا یو څلور شل کلینیکونه چې دي د دوا مخکې په بي پی ایچ اس په نامه چې په هغه وخت کې هغه انجوګانو تطبیق کوونکي یا محلي یا لوکل انجوګانو دوا په غاړه وو. د هغه څه وروسته چې کله هر ته دا پروژه واوښتل، یونیسیف یا نړیوالې موسسې چې دوا سپلای دوی په غاړه واخیسته. فوقالعاده د دوا مشکلات یوازې په هلمند په مارجې کې نه په ټول افغانستان کې وه. د یو علت خو تر ټولو عمده علت د هلمند دپاره چې دی د دوا د کمبود هغه د تذکرو نشتون دی. د هلمند نفوس تقریبا تر 45 لکه پورې رسېږي یا 4.5 میلیونه یا تقریبا 4 میلیونه، ولې عموم کې موږ ته د وزارت د ټولو ارګانو لخوا چې دوا راکول کېږي هغه د نفوسو په شمېرنه راکول کېږي او د نفوسو شمېرنه د تذکرو در ویې کېږي چې هلمند هغه تذکرو کې په 19 لکه ورکول شوی دی. نو 19 لکه کسانو دوا په 45 لکه کسانو یا 40 لکه کسانو بسول طبعا خبره ده چې مشکلات به وي. موږ کوشش دا دی چې خلکو ته پیغامونه ورکړي چې تذکرې وکړي او نفوس سرشمېرنه سمه صحیح وسي، نو د دوا مشکل به حل کېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د یوه مرکزي روغتیايي مرکز په ګډون 40 لوی او واړه کلینیکونه شتون لري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره